دا ټایم مونږه بډابېرې تاڼې سره یو او مخکې روان یو د خیره سره. دا سیده چې کوم روډ تللی دا د کوواټ هنګو پیای خان کراچۍ ته دا روډ تللی دی. دا ټول ملګري دلته راځي ولاړ دي. څنګه یې لکه ښه یې؟ السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان به ښه روغه جوړې. ګرانو کتونکو ټولو ته خو رمضان مبارک شه. ډېر روجه ده د خیره سره روبنۍ روجه ده او انشاءالله دې روجو کې به مونږ ډیلی ولاګ جوړو، ډیلی ویډیو به جوړو، تاسو سره به شریکو انشاءالله. خپل سوشل ورک په هم جاری ساتو او مکمل چې کوم بازارونه دي رمضان کې هغه به هم مونږ ایکسپلور کوو، تاسو سره به شیر کوو. دا مهال مونږ روان یو د خیره سره بډابېرې علاقې ته. د بډابېرې چې کوم بازار دی هغه به مونږ تاسو ته ښایو انشاءالله نن ویډیو کې. فرست رمضان فرست ولاګ هغه د بډابېرې بازار کې انشاءالله. ټول ملګري ګوري خپل سفر سٹارټ کوو، بس بایک سٹارټ کوو او ځو ځان رسو د بډابېرې بازار ته. روجې ماتې به ځان دپاره رالو او ګرځو به، تاسو ته به ښایو چې څومره هم مینهوال دي، مسافرونه دي د کلي، څومره هم مینهوال دي د چارسدې د مردان د ټولو علاقو. ویډیو ځان سره ضرور شیر کوئ، سپورټ کوئ او تاسو راته هم سجیشن راکولی شئ چې دې علاقو ته وزټ وکړئ او دا علاقې ایکسپلور کړئ. نو انشاءالله نن د بډابېرې د بازار وزټ کوو. ټول ملګري دا ولاګ ګورئ. خیر سره سفر زمونږ سٹارټ شو. دا ټایم مونږ بډابېرې علاقې ته روان یو. هر طرف ته شنه شنه پټي دي او مکمل ماحول سفر ماشاءالله او رومبنۍ روجه ده انشاءالله. ټولې روجې به مونږ ښه زبردست ښکلې تیارو، تاسو به ځان سره انګیج ساتو، تاسو سره به ویډیو شیر کوو بار چې تاسو زموږ د کلي حالات هم ګورئ، د بازار حالات هم ګورئ او خوندونه مزې ته اخلئ. نو ټول ملګري ګورئ، چینل ضرور سبسکرایب کوئ. ویډیو جوړولو باندې ډېر زیات محنت لګي، نو مونږ سره خپله مینه ضرور کوئ. مونږ د الله محنت کوو، تاسو هم مونږ سره مینه کوئ. ډېر ملګرو نه دلته یو سجیشن هم غواړم چې زه بایک باندې ولاګینګ کوم، نو آیا مزه درکوي نه درکوي ضرور راته کمنټ کې وایي. ښه لازم ګورئ، دا ډېر ضرور ده ولې چې تاسو خوشحاله یې نو بیا موږ ته موټیویشن میلاویږي. اوس د خیر سره بس بډابېرې بازار ته مونږ نږدې یو، سفر خپل لنډو او ډایرکټ د بډابېرې بازار ته ځان رسو. رسېدو د خیر سره بډابېرې بازار ته، بایک هم ودرولو، اوس هغه لاس ته اوړو مونږ. اوړئ ځئ. دا ټایم مونږه بډابېرې تاڼې سره یو او مخکې روان یو د خیره سره. دا سیده چې کوم روډ تللی دا د کوواټ هنګو پیای خان کراچۍ ته دا روډ تللی دی. دا ټول ملګري دلته راځي ولاړ دي. څنګه یې لکه ښه یې؟ جوړ یې، صحت هم ښه دی، ریډ یې، روژه هم ښه ده که نه؟ دې نه مخکې ما ته ډېرو ملګرو ویلو چې حماد بھائی د بډابېرې بازار باندې خامخا ویډیو جوړه کړه، خو زه نوم راغلی فارغ شوی نه وو. نن مې اچانک پلین جوړ کو مایل چې نه رومبنۍ چې کوم رمضان ولاګ دی چې هغه زه هم د بډابېرې په بازار کې جوړ کړم. نو د بډابېرې چې څومره خلک دي، د متنو څومره خلک دي، د دې کوواټ روډ څومره خلک دي، ضرور ما ته ګوره خپله مینه شو کوي ښه چې زه راغلی یم ویډیو جوړوم چې تاسو مکمل ما سپورټ کوئ او ویډیو مخکې شیر کوئ خلکو ټولو ملګرو سره، یوټیوب باندې هم فیسبوک باندې هم. اوس ګرځو ځان دپاره سرالو بازار هم تاسو ته ښایو. د بډابېرې چې کومه تاڼه ورته وایي هغه هم تاسو ته ښیم. دا د بډابېرې تاڼه ده مخامخ، مونږ بالکل دې ته مخامخ ولاړ یو او دلته کې زمونږ یو بل ملګری دی چې هغه 24 غنټې دلته ډیوټي کوي. مطلب السلام علیکم، څنګه چل دی یار؟ غیبې بیخي تپوس نه کوې زما ظالمه، د باندې چېرته لږه خرچه مرچه وکړه کرامت امنه رډي برابر یې. ډیوټي ویوټي دې ښه ده؟ زه خو چې ډیوټي دې ښایي مړه لرې شه لکه لرې شه ستړی مه شئ. دما یې لږه خرچه وکړه څنګه انډي والا ښایي. جزاک الله. ځه دومره زبردست هر څه تیار کړي دي، فرش زلوبې فرش دي چې څومره هم آیټم دي بیکری سره ټولې فرش تیار کړي. دا په 1.5 روپۍ
بند روډ دی دا لاره ټېله بند ته تللې ده مخامخ د بډه بیرې بازار دی ښه خی جوړې شانتې خرې شکر دی ټیک ټاک هغه په څو لیتر ځنه ها 160 او دغه 120 پیج هوا راجر ته پکې پیج هوا مالکه دې راته پکې پیج هوا دا یې راغو دا لري بس دی هی د بډبړې تانې مخې ته چولو والا و دنم لګي کلول سره راواخېستل دله پیسې ورکو بیا ځو 100 روپۍ جو ستا جي جزاک الله دا وال څه شو قربان مربا ورسره شته یو څو ماته واچوه تکړه شه هاي د خیر سره ځان لم چولې را واغستې دلته مالټې رالو مالټې بس بیا خیر سره مخکې ځو قربان را مې وستې پکې ښه وخانده لږ دغه رنګي پروژه دې ښه ده زه خو چې ښه چھ سو دې خوا راغلو د خیره سره ځان سره لږه سبزي الو دا وګورئ ښه واو خیر سره سبزي م راواغسته بډه بیرې بازار ټولو ملګرو وکړه اوس مخکې ځو د خیره چې نور څه اکټیویټي وي څه ویډیو وي تاسو سره مونږ شیر کوو ویډیو لا ګورئ ښه راځه کرامه ته راځه هاي رو رسیدو د خیره بس بایک باندې کینو زو بیک وی بیک باندې کینو بایک دا بایک One hour later. الحمدلله کور ته راغلو افطاري مو کا او بس اوس ولاګ ما ایډیټ کو اوس ښه تقریبا 10 10:30 بجې دي چې ولاګ ما ایډیټ کو او تاسو سره به اوس ان شاء الله شیر کوم ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ د الله پامان